چې لاړم او خلکو شیطانان وویشتل که نه نو یو ځای کې داسې ګڼه وه خلک را جمع شوي وو ما خلکو ته وی چې دا څه دي وی چې دلته یو نوجوان دعا کوي دا خلک یې حیران کړی دی خلک ورته راټوله شوي دي وی چې لاړم هغه قمازور و فقې کال حج له تللی وه زم ورلمه وی لاس یې اوچت کړی دی وی چې ربه زه شکر وباسم ربه زه خوشحاله ما کعبه ولیدله ښه وی چې ربه ما د کعبې خلاف ونیو ښه ربه ما مقام ابراهیم ولیدو ربه ما عرفات ولیدو ما مزدلفه ولیدله ربه ما شیطانان وویشتل ربه و ربه ټولو خلکو شیطانان وویشتل ربه اوس د قربانۍ ټیم دی خلک به قرباني کوي خلقو به اوس څاروي حلالوي ربه او تا ته علم دی ربه چې ما سره د قربانۍ څاروی نشته دی زه خو دا یم چې دقه یمه دا کم چې ښکارم ربه ما سره خو قرباني نشته او دې خلکو قرباني به اوس حلالوي ربه ما سره قرباني نشته دی که ته راځئ ربه مانه نو زه د خپل وجود په قربانۍ کې تا ته پیش کوم ربه دا قبول کې بس زما قصه ختمه ده وی ما ورته کتل چې په هغه ځای کلمه شهادت وی وفات شو په هغه ځای وفات شو بس چې حج له لاړ بیا رانغی ښه رب سره یې روغه وکړله خپل ځان یې په قربانۍ کې پیش کړو بس په هغه ځای ترې نه سوختله قیصه ختم خلق داسې حج کوي ښه حج دې ته وایي حج دې ته وایي ښه کم کس چې په حالت د حج کې وفات شي ښه کم کس چې په حالت د حج کې وفات شو دی چې د قیامت په ورځ ودرېږي دی به تلبیه وي او د الله په دربار کې به ولاړي ښه د الله په دربار کې مونږ وایو خدایه هر څنګه هلته خوشحاله یو ربه مونږ حج له به اوسي حدیث مبارک کې راځي وي یو صحابي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته د عرفات په میدان کې د سورلی نه رارتاو شو جو بس وفات شو نبی علیه السلام چې ورته داسې وکتله بیرو پاڼې راوړئ په اوبو کې واچوئ خوټ وله ورکئ بیا پکې دله غسل ورکئ اوس پکې موږ څه صابون او شیمپو استعمالوو چې مړي له غسل ورکړي هغې وخت کې به د بیرې پاڼې اوبو ته واچولې هغې له به یې خوټ ورکړو صفایي به یې راوست وی د بیرو پاڼې راوړئ او اوبو ته یې واچوئ او دله پکې غسل ورکړئ او یو دوو کپړو کې وله کفن ورکړئ نور ترې غلي شئ وی دی به د قیامت په ورځ چې ودرېږي دی به تلبیه وي او په میدان محشر کې به ولاړي ښه دی به وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وی دی به تلبیه وي او د الله په دربار کې به ولاړي ښه د تلبیې په حالت کې به ودرېږي او د خولې نه